د لغمان په مرکز او الیشنګ ولسوالۍ کې د څه کم 2.5 میلیونه افغانیو په ارزښت 3 پیش ساخت ښوونځي له جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. هغه مراسم چې په همدې موخه جوړ شوي و، لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ سربیره د ښار جوړونې او ځمکوالۍ ریاست د تصدۍ رئیس همایون فیض، د تدارکاتو رئیس همایون شمس، د تحکیم ثبات رئیس فهد مومند، د لغمان د ښار جوړونې او ځمکوالۍ رئیس وفي الله اسحاقزوی، د دفتر رئیس فرید احمد مرزک، د الیشنګ ولسوال سید شریف پاچا، د بیلابیلو ادارو رئیسانو، قومي مشرانو او مخورو برخه درلوده. په پیل کې د ښار جوړونې او ځمکوالۍ رئیس وفي الله اسحاقزوی وویل چې د لومړي ځل لپاره په لغمان کې د قطاعات پیش ساخت یا له وړاندې جوړ شوي ښوونځي د څه کم 2.5 میلیونه افغانیو په ارزښت چې د افغانستان انکشافي بودیجې څخه ورکول شوي 3 ښوونځي چې یو یې د وطن ګټو په سیمه کې چې 1 پوړ، د الیشنګ قلټک 2 پوړه او مرکز الیخیلو په سیمو کې 1 پوړ جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. دغه 3 پروژې چې اوس یې موږ نن افتتاح کوو، هغه 2 پروژې په الیشنګ کې چې یو د وطن ګټو او قلټکي پروژه ده او همچنان یو د مریم پروژې په نامه ده تطبیق په الیخیلو کې شو. 3 واړو پروژو کارونه ختم شوي دي، صرف بعض ملحقات چې دي. پروژې 2 پروژې په الیشنګ کې دي، یو وطن ګټو پروژه ده، دا تصنیفي مکتب ده، 15 غرفې تشنابونه لري، د اوبو ذخیره لري او 320 چوکیګانې لري. تقریبا ټول ټال په 9 میاشتې زیاتو کم وخت ولګېده. دا باید مخکې جو خلاص شوی وای، خو د یو څه مشکلاتو په اساس باندې لږ وټاکل شوې. بودیجه د وطن ګټو تقریبا د سبان د 14.5 میلیونه افغانیو خوښه ده. همچنان د قلټکي پروژه چې دا 10 صنفه دي، 2 منزلو کې مال کېږي، یو حلقه د اوبو سا لري، 300 متره طول باندې احاطه لري، همچنان 10 غرفې تشنابونه لري، تقریبا 400 چوکۍ لري. ټول ټال په دې باندې 9 میاشتې تېرې شوي دي. تقریبا سبان د 25 میلیونه افغانۍ د دې بودیجه ده. مریم مکتب چې پکې موږ تاسو اوس تشریف لرو، دا شپږ صنفي مکتب ده، تقریبا 240 چوکۍ لري، احاطې دیوال لري 450 متره. خو موږ دغه پروژې چې درلودله، دغه ساختمان احاطه درلودله، موږ ماشخیلو ته انتقال کړی ده چې دغه کارونه انشاءالله ختم دي. صرف یو رنګ یې پاتې والي صاحب چې هغه رنګ نو اول ډېر یخ و، هغه رنګ مې یو صورت ماتل کړ، نو ټول کارونه نهایي شوي دي، ختم دي. 240 چوکۍ لري. د شروع نیټه همچنان د دې وړ پروژې یو رقم ده، 9 میاشتو کې تکمیل شوه. دا هم تقریبا څه کم 19 میلیونه افغانیو په ارزښت باندې تکمیلېږي. اسحاقزوی زیاتوي په دغه 3 وړو ښوونځیو کې ټولې هغه اړتیاوې چې د اوسني عصر غوښتنه ده په پام کې نیول شوي او د 9 میاشتو په موده کې د ساختمان چارې بشپړې شوي. د لغمان د پوهنې رئیس عبدالله حمیدي له لورې له ولایتي ادارې څخه مننه وشو چې تل یې د زده کوونکو د سرپناه د ستونزې په حل کې هر اړخیزې مرستې ترسره کړي دي. هغه وایي دغه ډول ودانیو سره د دوی تدریسي چارې خورا چټکې او تر ډیره به د ښوونکو او زده کوونکو ستونزې حل شوي وي. بل خوا د الیشنګ ولسوال سید شریف پاچا د ښار جوړونې او ځمکوالۍ وزارت او ولایتي ادارې څخه مننه وکړه چې یاد ښوونځی په دې ولسوالۍ کې جوړ کړ. نوموړي له ولایتي ادارې څخه غوښتنه وکړه چې الیشنګ ولسوالۍ ته د بیا رغونې، پوهنې او انکشاف په برخو کې ځانګړې پاملرنه وکړي. د الیشنګ ولسوال سید شریف پاچا لغمان والي او راغلي پلاوي ته ډاډ ورکړ چې په الیشنګ ولسوالۍ کې ټول ښوونځي د زده کوونکو پر وړاندې خلاص دي او زیاته یې کړه چې د دې ولسوالۍ ټول ولسونه د حکومت او ولایتي ادارې سره پوره ملاتړي دي. بل لور ته د کور او ښار جوړونې وزارت د بیلابیلو برخو رئیسانو په خپلو خبرو کې وویل چې دغه ډول ښوونځي یوازې په څو ولایاتو کې په پلان کې و چې یو پکې لغمان و. نوموړو د یادو ښوونځیو پر کیفیت او ارزښت هم خبرې وکړي او ویل چې ټولې اړتیاوې پکې په نظر کې نیول شوي دي. دغه راز د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ د یادو ښوونځیو د ګټې اخیستنې په مراسمو کې دا یو نیک اقدام وباله. ویل لومړی باید ټولنه له زده کړو برخمنه شي او وروسته بیا اصلاحات خپل رامنځته کیږي. نوموړي په خپلو خبرو کې له ولسونو وغوښتل چې خپل اولادونه ښوونځیو ته ولېږي تر څو راتلونکې ټولنه له شته بدبختیو وژغورل شي.